السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ، هیله یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګرانو لیدونکو، نن مو یو ځل بیا هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او همداشان د 19 کلنې لوبډلې د لوبو په هکله، همداشان د راتلونکو لوبو په هکله معلومات راوړي. نو ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو د افغانستان د ملي لوبډلې او همداشان د 19 کلنې ملي لوبډلې د لوبو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. خو له هغې مخکې زموږ چینل درسره سابسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو، د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلې ترمنځ به د روانې میاشتې په وروستیو کې د 23 ورځو لوبو سیریز ترسره شي. دا سیریز به د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د روانې میاشتې په 24م، 26م او وروستۍ لوبه هم په 28م تاریخ ترسره شي. افغان کرکټ بورډ له پاکستان سره د لوبو لپاره د ملي لوبډلې د روز کسیزه نوملړ اعلان کړ چې په یاد نوملړ کې د ملي لوبډلې ترڅنګ ځینې ځوان لوبغاړي هم ګډون لري. ملي لوبډله اوس مهال په دوبۍ کې د پاکستان سره د لوبو لپاره په تمریناتو بوخته ده. د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ځل دی چې د 23 ورځو لوبو سیریز ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ یادو لوبو ته د شهادت خان په لوبډلمشرۍ کې لوبډله اعلان کړه چې ورسره ځینې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. خو افغان کرکټ بورډ بیا تر اوسه د پاکستان سره د یادو لوبو لپاره ملي لوبډله نه ده اعلان کړې. اوس هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې په هکله افغان کرکټ بورډ د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله اعلان کړه او ورسره په څنګ کې یې په متحده عربي اماراتو کې یادې لوبډلې ته سیالۍ هم برابرې کړې. افغانستان 19 کلنه لوبډله چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په سیالیو بوخته ده چې خپله لومړۍ لوبه یې له بنګلادیش څخه په لوړ توپیر وګټله. په یاده لوبه کې سهیل خان تر نورو لوبغاړو ښه وځلېده، نوموړي وشوی کولی چې د بنګلادیش په وړاندې سلیزه جوړه کړي. او په بالینګ کې بیا یما عرب چې د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې تیز بالر دی 4 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه به سبا ترسره کیږي. د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وروسته به یو ځل بیا افغانستان او بنګلادیش د سریلانکا سره یو ځای په 3 اړخیزه 50 اوریزه سیریز کې ګډون وکړي. د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ که چیرته افغان کرکټ بورډ دغې لوبډلې ته چانس ورکړي څنګه به وي؟ تاسو هم راسره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د کرکټ په اړه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.